بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو خويندو، ډیر خلک مانه دا تاسو کوي چې ډاکټر صاحب مونږه د بلډ پریشر مریضان یو یا مونږ ته د زړه مسلې دي او بس دوايانې موانې دا چې خاص نه خورو، بس اوګه چې ډیره خورم او روزانه چې کوم دی یو دوه درې پلي اوګه چې کوم دی دا زه وخورم، نو آیا دا زما صحت لپاره ښه ده یا ښه نه ده؟ نو اوګې باره کې زما ویډیو موجود ده، مونږ په دې باندې مخکې هم خبرې کړي دي. نن یو ځل بیا تاسو ته وایم چې دا اوګه چې کوم دی په کومه طریقه باندې د بلډ پریشر یا د شوګر یا د زړه د مریضان چې کوم دي دی استعمال کی دي د لپاره به فایدهمند وي، او آیا د دې فائدې واقعي شته دي هم او کنه دا اسی خبرې دي چې راکه تاسو اوګه استعمال کوئ نو دې سره به تاسو صحت خي. د ټولو نه اول خو راځو دې خبرې ته چې زما بلډ پریشر زیاتیږي او مسلسل زیات وي، زه دوايانې نه خورم، زه د اوګه استعمال کوم. دا نیچرل سيزونه چې کوم دي دا همیشه د لپاره یاد لرئ چې که تاسو دې استعمال کوئ دا تاسو حفاظت ضرور کوي، تاسو ته فائدہ ضرور درکې. خو زما هغه رونه خويندې چې کوم د شوګر یا د بلډ پریشر په مرض کې یو ځل مبتلا دي او د دې بلډ پریشر یا شوګر یو خاص لیول نه زیات شوی دی یا خدای دې نه کې دي ته د زړه مسلې دي، نو دغه ټایم کې یو پیرا چې یو ډیزیز یا یو بیماری اسټابلیش شو پیدا شو په وجود کې راغه او تو ور سره تر مخ شوي، نو هغې نه بعد به چې کوم دی بیا علاج هم ډیر زیات ضروری وي. زه دا نه وایم چې اوګه به اوس تاسو ته فایده نه کوي په دې حالاتو کې یا د کورني سیزونه دا به تاسو ته فایده نه کوي، بالکل کوي. خو هغې سره سره چې کوم دی نو د سنت طریقه هم دا ده او ساينس هم دا وایي چې تاسو چې کوم محکم علاج دی آب ور سره هم جاری ساتئ. نو اوس دغه علاج سره سره که تاسو بیا د دې قدرتي سیزونو استعمال کوئ نو یقیني طور تاسو ته به فائدې زیاتیږي او هغه د علاج چې کومې مکمل او محکم فائدې دي هغه تاسو ته حاصلېدی شي. خو نه کې دا خبره چې بس زه چې ګولۍ نه خورم صرف اوګه خورم، نو دا اوګه چې کوم دی داسې ټابلټ نه دی، داسې ګولۍ نه ده چې ستا بلډ پریشر را کم کی یا ستا د زړه بیماری کم کی یا داسې مختلف سیزونه داسې دي چې هغې دپاره به علاج هم جاری ساتي. هغه خلک چې کومو کې څه بیماریانې نشته او هغې غواړي چې یاره مونږ کې بیماریانې نه راځي، نو یقیني طور که هغې د دې ځینو استعمال کوي نو دغه بیماریانو تر ډېره حده پورې محفوظ پاتې کېدی شي. خو برحال داسې هم نه ده چې دا 100% ګارنټي ده چې دا بیماریانې به نه راځي. که دا بیماریانې راشي تاسو ته خانداني طور موروثي طور وخت سره عمر سره دا بیماریانې راځي، نو هغه صورت کې چې کوم دی یقینا به تاسو ته فائدہ په دې صورت کې کوي چې دغه بیماریانو کومې پیچیدګیانې دي هغې نه به تاسو محفوظ پاتې کیږئ. یعنی بلډ پریشر دی د هغې یو پیچیدګي یا د شوګر دا یو پیچیدګي چې په 15 کاله کې راتلونکي ده تاسو ته به 7 کاله 10 کاله ته وړي، کومه 10 کاله کې راتلونکي ده به 20 کاله ته وړي، داسې تاسو هغه ډیلې کولی شئ یو هیلتي لایف سټایل سره، یو ښه لایف سټایل سره او د قدرتي خوراکونو سره. دا تاسو یقینا چې دې کې تاسو کمې راوستی شي، خو مکمل طور ختمېدل یا دا سیزونه دا میتس دي چې یا دا به وایي چې غلط فهمیانې دي چې به جي زما شوګر دی او زه بل څه نه کوم، جي بس کریله خورم، زما بلډ پریشر دی جي زه بل څه نه کوم تشه اوګه خورم، زما د زړه بیماري دی زه بل څه نه کوم تشه اوګه خورم، دا غلطي خبرې دي. اوس به راځو فایدو طرف ته چې فایدې څه دي. اوګه چې کوم دا څنګه چې ما تاسو ته یاد کړل بالکل ډېر فایدهمند شی دی او زه هرګز دا نه وایم چې د بلډ پریشر یا د زړه بیماران دي دا نه خوري، د دې استعمال دی بالکل کوي، ښه ریګولر دی کوي، فایده به ورته ورکوي. خو خپلو دوايانو سره فایدې څنګه حاصلېدی شي؟ اوګه چې کوم دی قدرتي طور دی کې الله تعالی داسې کیمیکلز ایښلي دي چې دا کله زموږ وجود ته لاړه شي دا هضمېږي. د دې فایدې داسې دي چې زموږ وجود کې کوم رګونه دي هغې نه نایټریک اکساید ریلیز شي او دا رګونه کولو شي. رګونو کولاوېدو سره ستاسو بلډ پریشر یقیني طور ښکته راتلی شي ورسره او بالکل راشي او ستاسو بلډ پریشر ریګولیټ کیږي. خو دا دومره مقدار کې نه وي چې ستا بلډ پریشر اوس 180/110 دی او ته وایې چې نه بس 2 پلي اوګه مې وخوړه دا به اوس 120/80 ته راشي، داسې نشي کېدی. یو خاص مقدار پورې لږ مقدار پورې دا هیلپ کوي. هغې دپاره که تاسو دوايانې استعمال کوئ دوايانو سره مخکته راشي، بیا که د اوګې استعمال کوئ نو دغه دوايانو اثر ښه شي، دا هغې سره هیلپ کوي لکه لږ شان ویزو ډایلیشن وشي ورسره، نو یقیني طور چې که صرف دوايانو سره ستاسو بلډ پریشر لږ ښکته راځي نو دې سره به ډېر راښکته شي، لږ هیلپ په هغې سره وشي او دا به ډېر ښه شي. دویمه خبره دا ده چې دا اوګه دې کې دا فایدې دي چې دا کله هم د اوګې استعمال څوک زیات کوي نو د هغې وینه نری وي. قدرتي طور دې کې یو نیچرل انټي کواګولنټ دی، قدرتي طور دا ستاسو وینه چکه کېدل او د وینې ټینګېدل دا روکاوي، چې دا روکاو کړي نو یقیني خبره ده چې ستا وینه به ټینګه نه وي، وینه به نری وي، هغه به په رګونو کې ښه ګرځي، تا ته به د زړه مسلې او داسې نورې مسلې هرګز نه کېږي. خو د دې بالکل دا مطلب نه دی چې ما ته سټنټ لګېدلی دی، ډاکټر راته ویلي دي چې ستا وینه به نری ساتل غواړي، ما چې دوايانې پرېښودلې زه اوګه خورم، داسې بالکل نه ده پکار. هغه دوايانې به خوري، هغې سره که ته قدرتي طور نور سیزونه غواړي د اوګې استعمال ورسره لږ زیات کړه، ستا د هغه دوايانو اثر به هم ښه شي
او د هغې چې کوم افیکټس دی ستا په بدن باندې هغه به هم ورسره ډېر ښه شي. نو فایده یقینا شته. دغه فایدې حاصلولو دپاره بیا نور داسې څیزونه دي چې د اوږې دا فایدې چې کوم دي یوازې دا نه چې دا زموږ د وینې ګردش او زموږ بلډ پریشر دې دپاره ښه دي. دې کې انټي اکسیډنټ اکټیویټي شته. دې کې د هاضمې دپاره مختلف انزایمز شته. نو ستا هاضمه ورسره ښي، سرکولیشن ورسره ښي، داسې نور څیزونه دا ورسره ډېر زیات ښه وي. نو کوشش کوئ چې دا څیزونه تاسو استعمال کوئ. خصوصا بیا هغه خلک اکثر لا څنګه چې ما ویلي دي چې د اکثر خلک وایي یاره ماته مردانه کمزوري ده یا دا هغه خلک که استعمال کوي نو ستا بلډ سرکولیشن چې ښه وي، ستا رګونه چې کولوي، ستا وجود کې رګونه نایټریک اکساید زیات ریلیز کوي، نو یقیني طور د مردانه کمزوري چې کوم ده دا هم ورسره ډېره زیاته امپروف شي، ډېره ورسره ښه شي. نو که دا څیزونه تاسو استعمالوئ دوایانو سرې که چاته دوایانو ضرورت دی او که چاته د دوایانو ضرورت نشته، صرف غواړي دا چې یاره زه د شوګر او بلډ پریشر د خطرات ماته کم دي کم نه کم وي، نو هغې که دې څیزونه استعمال کوي نو یقینا دا خطرات ورسره کمیدی شي. خو که چاته یو پیره دا بیماریانې شوي دي هغې به ورسره خپله دوی ضرور جاري ساتي. د اوږې استعمال تاسو په هره طریقه کولی شي. یو کس دپاره تقریبا 3 پلي د ورځې د اوږې 3 پلي دا کافي ده. که هغه تېنه چټني کوي خپله چټنۍ کې استعمالوي، که هغې همداسې خوري، که هغه تېنه پیسټ جوړوي، که هغې مختلف خپلو خوراکونو کې شاملول غواړي، نو دا په هره طریقه باندې استعمالېدی شي. اکثر خلک را ګارلیک یعنی کچه اوږه خوري، د هغې پلي خوري، خولې نه بیا سمیل وغیره راځي. نو کوشش کوئ چې هغې نه بعد که تاسو دا استعمال کوئ بیا هغې نه بعد برش، مسواک یا څه کاږه دا مختلف قسم څیزونه چې کوم دي چې کوم د خولې خوند ښه کوي یا لاچي دا خولې ته واچوي چې تاسو سره مخامخ کم کس ګویا وي یا مخامخ کم کس ناست یا تاسو سره کار روزګار زیات دی چې هغې ته هم د پیاز او اوږې او د دې شیانو د دې دا تکلیف نه وي. نو یقیني طور به انشاءالله تاسو هم یو ښه زندګي تېروئ او تاسو سره موجود خلک به هم ښه زندګي تېروي. امید لرم چې دا معلومات به تاسو لپاره قیمتي وي، دا به تاسو لپاره معلوماتي وي، فایده مند به وي. که تاسو دا ګڼئ چې دا فایده مند دي دا ویډیو لایک ضرور کړئ، شیر ضرور کړئ او خپل خیال ساتئ.